د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو ترنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې تازه او مهمو وروستي خبرونو ته. نن چهارشنبه د هوتیا د کپ د میاشتې نهمه د 2023 میلادي کال د فبروري میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان د شمال ډبرو سکارو تصدیق سباند 1.9 میلیون افغاني عواید راټول کړي. د افغانستان بانک 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. په بلخ کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ د وزلوبې دویم پړاو سیالي پیل شوې. او فلسطینی جهادي ډلو سره ناخطو کې 2 نور سیونی سرتیري وژل شوي. وسم بشپړ خبرونه. د بغلان د شمال ډبرو سکارو تصدیق سباند 1.9 میلیون افغاني عواید راټول کړي. د بغلان د شمال ډبرو سکاره د تصدیق مسؤلین وایي چې یا د تصدیق روان کال په 11 میاشتو کې سباند 1.9 میلیون افغاني عواید راټول کړي دي. د بغلان د شمال ډبرو سکاره د تصدیق رئیس رسنیو ته ویلي چې یا تصدیق روان کال په 11 میاشتو کې د تالاو برفک ولسوالۍ کال د ډبرو سکارو د پلور او لارې 1.9 میلیون 915,000 افغاني عواید راټول او د دولت خزانه ته سپارل دي. هغه زیاته کړه چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ په کچه د ډبرو سکارو 210 وګړني قانونه او 2 دولتي صفونه فعال دي چې په ورځ کې سناسه 200 ټن سکاره استخراجوي. نوموړي د ډبرو سکارو د عوایدو د راټولولو په بهیر کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویلي چې زموږ څارونکي ټیمونه په دوامداره توګه په یاد ولسوالۍ کې د ډبرو سکاره د استخراج او د پیسو د راټولولو د څرنګوالي څارنه کوي. د افغانستان بانک 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک د افغاني پر وړاندې د ډالرو ارزښت د کمښت په موخه د پنځشنبه په ورځ د روان کال د کپ په لسمه 10 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک نن باختر اژانس ته د یوې خبرپاڼې په استولو سره په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په دغه داوطلبیو کې ګډون وکړي او د داوطلبۍ ګډون کې مکلف کړي چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. په بلخ کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ د وزلوبې دویم پړاو سیالي پیل شوې. د بلخ د بدني روزنې او سپورت مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ د یما پټرولیم په نوم د وزلوبې دویم پړاو سیالي د وزلوبې په مقیم بای لوبغالي کې پیل شوې دي. د هیواد وزلوبې رئیس حاجي غلام سرور جلال رسنۍ ته ویلي د هیواد په تیر تاریخو کې د وزلوبې په څیر دودیزه لوبې شتون لري چې په دې سره د افغانستان نوم پیژندل شوی او په دې لوبه کې موږ له نړۍ سره سیالي کوو. نوموړي زیاته کړه چې یا د سیالیو کې د بلخ، تخار، بدخشان، جوزجان، فاریاب او بغلان ولایتونو څخه سوال لوبډلې برخې اخیستي چې ټول چپانداران به د یو بل په وړاندې په روانو 9 ورځو کې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د یاد سیالي په پای کې ګډون کوونکو ټیمونو د ملي سوداګرو او د افغانستان د بدني روزنې سپورت ریاست په همکارۍ 4 موټره او 11 اوښان او نقدي جایزه هم په پام کې نیول شوې ده. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنۍ خبر.
فلسطیني جهادي ډلو سره د نښتو کې 2 نور سیونیز سرتیري وژل شوي اسرائیلي سرتیري دواړه 15 کلن ښودل شوي او پوځ وایي د غزې په شمال کې له فلسطیني جهادي ډلو سره په نښته کې له منځه تللي دي. پوځ دغه راز په تیرو 4 ساعتونو کې د تازه نښتو له امله د 18 سرتیرو د سخت ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. مخکې تر دې چې د قارچ یا پنس ناروغۍ له کېله د 2 نورو سرتیرو د مړه کېدو خبر هم ورکړل شوی و او ویل کېږي 10 نور په دغه ناروغۍ اخته او حالات سخت دی. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې راټول شوي مطالب هم دومره تر بلې خبري غاړې لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.